قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه، مینه، احترامات او درناوی. ستړي مشئ. ډیره مننه چې د ژوندون تلویزیون ټولې خپرونې در سره ګورئ او اورئ. سحرګل سحر مو ادبي رنګونو خپرونې ته هرکلی کوم. هیله ده تاسو به روغ جوړ او صحتمند وئ. نن به د داسې یو لیکوال او شاعر په ژوند باندې خبرې کوو چې ده هم بلا کارونه کړي دي د پښتو د ژبې لپاره، لا هم اخته ده د پښتو ژبې چوپړ کوي او ځان ستړی نه ګڼي. لا هم د هلې ځلې روانې دي د پښتو مورنۍ ژبې لپاره هلې ځلې کوي. نو راځئ د خپرونې په اوله برخه کې د همدې شاعر یو مشهور شعر واورو چې د ستاسو تر غوږونو به ډیر تیر شوی وي او پکې لوړ پیغامونه دي. وروسته به بیا پیژندګلوي وکړو او بیا به هم دغه شان خپرونه جریان ولري. وایي چې ای وخته بیرته راشه یو افغان وزیږوه، ای وخته بیرته راشه یو افغان وزیږوه، نو بیا یو احمد خان یا میرویس خان وزیږوه. ای وخته بیرته راشه یو افغان وزیږوه، نو بیا یو احمد خان یا میرویس خان وزیږوه، چې نن په وطن کړي داسې ځوان وزیږوه، په شان د خوشحال خان یا بادشاه خان وزیږوه. راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړي په هیواد، راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړي په هیواد، بیا داسې یو بادشاه لکه امان وزیږوه، قربان چې سر او مال کړي له وطن او له ناموس، قربان چې سر او مال کړي له وطن او له ناموس، په مینه د وطن کې افغانان وزیږوه، ټپې د ازادۍ کړه بوراته په خیالونو، ټپې د ازادۍ کړه بوراته په خیالونو، اوس راشه په شعرونو کې طوفان وزیږوه. ای وخته بیرته راشه یو افغان وزیږوه، نو بیا یو احمد خان یا میرویس خان وزیږوه. نو حتما دغه شعر تاسو اوریدلی ده، ځکه چې د سندرغاړو په غږونو زمزمه شوی ده، نو حتما به د ستاسو تر غوږونو تیر شوی وي. راځو د همدې شاعر پیژندګلوۍ ته. نن به د ښاغلي عمر بورا زماني په شاعرۍ او په ادبي هلو ځلو باندې خبرې وکړو. لیکوال او شاعر عمر بورا زماني لنډه پیژندنه. ښاغلی عمر بورا زماني د نیک محمد خان زماني زوی، د شیر محمد خان زماني لمسی، د افغانستان د یوه ملي اتل او د خپلواکۍ د محاذ د نامتو قماندان او د ارنوۍ صوبمن فاتح غازي میرزمان خان کونړي کړوسی دی. ښاغلی بورا زماني د افغانستان د کونړ ولایت په وټپور کې مهګام کلي کې په 1915 میلادي کال دې نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړی د ډیرو نورو افغانانو په څیر په 1902 میلادي کال د کوزې پښتونخوا د پېښور ښار شاهین ټاون ته کډوال شو. په کوزه پښتونخوا کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه او په سیاسي علومو کې د ماسټرۍ تر کچې خپلې زده کړې سرته ورسولې. په پېښور کې تر زده کړو بشپړولو وروسته په 1999 میلادي کال ډنمارک هیواد ته مسافر شو. هلته یې هم له زده کړو سره ملګرتیا پرې نه ښوده. د نورو زده کړو ترڅنګ د آی ټي برخې په سافټویر جوړونه کې یو ډیپلوم ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو ترڅنګ کار هم کاوه چې تر یو څه مودې کار وروسته یې بل ډیپلوم په لوجستیک منیجمنټ کې ترلاسه کړ چې تر اوسه هم په همدې برخه کې
کار کوي. دا چې عمر باورا زماني په خپله مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي او زده کړې په نورو بهرنیو ژبو کړي، یعنې اردو او انګلیسي کې، په کوزه پښتونخوا کې خپلې زده کړې کړي، خو له خپلې مورنۍ ژبې پښتو سره د بې کچې مینې له امله یې په کوزه پښتونخوا کې د باورا په نوم د یوې پښتو مجلې بنسټ کېښود او ورسره یې د باورا په نوم یوه پښتو ویبپاڼه هم جوړه کړه چې د همدې ویبپاڼې له لارې باورا مجله هم په انلاین بڼه ټولو افغانانو ترلاسه کوله. ورسره یې د باورا مجلې 200 ګڼې په ویډیا ډول د افغانانو په منځ کې په اروپا کې ویشلې او 900 ګڼې به یې د افغانستان ته لیږلې. سربیره پر دې په اروپا کې د پیلوزې مجلې مسؤل مدیر په توګه هم پاتې شوی. د پیلوزې مجلې بیلابیلې ګڼې به هم د نورو لیکوالانو له لیکنو سره د باورا ویبپاڼې له لارې خپرېدې. د خپل ذوق او مینې پر بنسټ یې د شعرونو نړۍ ته هم مخه کړې وه او د هیواد د مشهورو سندرغاړو په غږونو یې د شعر زمزمې د هیوادوالو غوږونو ته رسیدلي. د باورا زماني په شعرونو ځینو سندرغاړو له ځینو افغاني ټلویزیونونو څخه په خپل وخت کې د کال لومړي مقامونه او جایزې هم ترلاسه کړي دي. ښاغلی باورا زماني په پښتو ژبه 2 شعري ټولګي لري چې یوه یې د سپوږمۍ ځلا او بله شعري ټولګه یې د دا ناره د هر افغان یو افغان په نامه سره یادیږي چاپ شوي دي. دغه راز یې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ او د افغانستان نن او سبا په نامه یې 2 ټولګې چې د ملي تحریک لخوا د 2 بیلابیلو جوړو شویو سیمینارونو لیکنې دي د راټولې کړي او په یادو نومونو د ملي تحریک لخوا په 2018 میلادي کال کې چاپ شوي دي. ښاغلی باورا زماني د شعر لیکنې ترڅنګ سیاسي او ټولنیزې لیکنې هم کوي. لر او بر پښتانه او پښتو ژبه کتاب یې چاپ ته چمتو دی چې ډیر ژر به انشاءالله په افغانستان کې چاپ شي. عمر باورا زماني په ډینمارک کې د افغان ډینمارک کلتوري ټولنې جوړونکی او لومړی مرستیال، په ډینمارک کې د ملي تحریک څانګې لومړی مرستیال او اوس د مشرتابه جرګې غړی، په ډینمارک کې د لوی افغانستان غورځنګ مسؤل، په ډینمارک کې د کډوالۍ شورا د مشورتي بورډ غړی هم دی او د دغو بنسټونو له لارې یې هیوادوالو ته ګڼ شمېر کلتوري او ټولنیز خدمتونه وړاندې کړي دي. نو درنو لیدونکو او اوریدونکو، دغه وه د عمر باورا زماني پیژندنه. اوس به راشو درنو په شاعرۍ به یې یو څه تم شو او خبرې به وکړو. نو تاسو ښه پوه شوئ چې عمر باورا زماني څوک ده. زه به یې په شعرونو باندې په خپل دید یو څه خبرې وکم. دغه شعر چې ما په سر کې ولوست، تاسو واورېده، ما وویل چې دا د ډیرو انسانانو یا د هغو پښتنو چې لر بر کې اوسیږي یو درد لري او یوه ژبه یې ده او یو افغان یادیږي، نو د ټولو لپاره پکې یو جوت پیغام ده. نو دغه شعر ډیرو سندرغاړو زمزمه کړی ده چې په بیل انداز ده، په بیل فکر ده، په جلا طرز ده. نو دلته به زه په ځینو بیتونو باندې یو څه خپله رڼا واچوم. دی وایي چې ای وخته بیرته راشه یو افغان وزیږوه، نو بیا یو احمد خان یا میرویس خان وزیږوه. درانو تاریخ تیریږي، خو تاریخ په خپله غیږه که حافظه کې ښه او بد دواړه ساتي. نو دلته په دې شعر کې زموږ اتلان غازیان یاد شوي دي چې تاریخ د ستورو په څیر په غیږه کې ساتلی دي او دلته د وخت بیرته راګرځېدل، وخت ته کیسه کول، وخت پسې غږ کول چې بیرته راشه. موږ په دې یقین لرو چې وخت بیرته نه راځي، اما دا د شاعر کمال ده چې موږ دې ته متوجه کوي چې موږ دې ته تم شو چې دا وخت هم که چیرې راوګرځي ښه ده. ولې؟
علت یې څه ده؟ ځکه چې هغه مسؤلیتونه او هغه ستړي، هغه دردونه، هغه مشکلات چې اوس په دې هیواد کې دي، په لر بر پښتون کې دي، یا ورسره مخ دي د نورو په واسطه، د نورو ظلمونو په واسطه. نو دلته وایي چې داسې سرلارو ته اړتیا ده، داسې مشرانو ته اړتیا ده لکه څوک؟ لکه احمد خان او میرویس خان او همدغه شان خوشحال خان او همداسې امان، همدغه شان نور ګڼ مشران یاد کړي دي چې اوس زموږ په منځ کې نشته، خو د دوی اتلوالۍ په تاریخونو کې ثبت دي. چې دغه شعر کې ډیر غټ پیغام هم نغښتی ده او د پیغام ترڅنګ داسې احساسات راپاروي چې موږ خپلو نیمګړتیاوو ته په سمه توګه ځیر کیږو. دلته یو بل ځای وایي چې بیا دا راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړې په هیواد، بیا داسې یو بادشاه لکه امان وزیږوه. دا شته خلک چې اوس ژوند کوي بعضې نیمګړتیاوې لري، یعنی دا شاعر دا ټولنه او دا لر بر پښتون مطالعه کړی ده، کله چې د شعر الهام راغلی ده بیا یې نو په شعر کې داسې خبرې کړي دي چې موږ بعضې مشران یا سرلارې خلک کم لرو یا موږ د هغوی خبره نه ده منلې. نو دی وایي چې راپورته چې بیرغ کړي په هیواد، راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړي په هیواد، بیا داسې یو بادشاه لکه امان وزیږوه. بل ځای وایي چې په قربان چې سر او مال کړي له وطن او له ناموس، په مینه د وطن کې افغانان وزیږوه. درنو افغانان د دې هیواد دي، لر بر پښتون یو درد لري او یو افغان یادیږي او دا به یو ورځ په تاریخ کې بیخي په واضحه توګه ولیکل شي چې لر بر یو شو. دا انشاءالله امکان لري، ځکه چې هغه هیوادونه چې هغه په جبر ظلم بیل شوي یا یې څوک بیلوي، نو دا بیلیږي نه، خو وخت اړتیا ده، حوصله پکار ده. او ټپې د ازادۍ کړه باوراته په خیالونو، اوس راشه په شعرونو کې طوفان وزیږوه. نو د باورا خیالونه، ټپې او اشعار لوړ دي، اوس راشه په شعرونو کې طوفان وزیږوه. نو په دې شعر کې طوفان و، یو لوړ احساس و، یو لوړ فکر و. ما وړاندې وویل چې وخت بیرته نه راګرځي، خو دا د شاعرانو کمال ده چې وخت ته هم د راګرځېدو بلنه ورکوي. درنو لر بر خبرې یا د لر بر کلمه یا د لر بر درد، د لر بر مسؤلیتونه موږ ته په خپلو وختونو کې لیکوالو، شاعرانو، زموږ مشرانو پرېښي دي، څه چې هغه مشران زموږ نشته. لکه څنګه چې باورا صاحب د فخر افغان خبره کړې وه چې هغه هم ویلي و چې پښتنو یا به یو کیږئ یا به ورکیږئ. خبره دا ده چې باید موږ د خپلو تیرو مشرانو دا خبرې په دقت واورو چې دا زموږ لپاره د کاڼي کرښې دي. هغه څه چې کالونه پخوا ویل شوي دي، اوس یې موږ ګورو د خپلې پښتو ژبې په وړاندې چې څه کیږي. نو دا تاریخ ده، تاریخ په خپله حافظه کې ښه او بد ثبتوي، خو د هر نسل لپاره ترې عبرت اخیستل پکار دي. ښه نو بل ځای د وطن د آبادۍ خبره او همدغه شان د علم او پوهې خبره په دې شعر کې یاده شوې ده. په علم پوهه لوی کارونه کیږي، راځئ په دغه لار روان شو سره. یو لوی نیمګړتیا یا لوی کمی چې پښتون قوم لري هغه د علم کمی ده، چې یا دا په جبر ترې اخیستل شوی ده یا دوی خپل هم بعضې نیمګړتیاوې لري. دا به ومنو چې د تعلیم سره په هغه کچه چې نور هیوادونه یا نورې ټولنې یا نور ملتونه ورسره نږدې پاتې کیږي، زموږ پښتانه یو څه ترې لرې پاتې کیږي. نو په علم پوهې لکه باورا صاحب چې ویلي دي لوی کارونه کیږي. دا نن او سبا چې موږ هر څه
پرمختګ هر څه په سترګو وینو، دا هر څه د علم د برکته دي. یو هیواد هم آزاد نشي کیدی، خپلواک نشي کیدی، د خپل واک کارونه په خپل لاس نشي کولی. هغه به د جبر او د ظلم لاندې وي تر څو چې علم پوهه لاسته رانه وړي. نو باورا صاحب هم په دې شعر کې د علم پیغام رسولی چې دا د شاعرانو مسؤلیتونه دي، باید یادوري وکړي. بل ځای وایي چې د باورا خوب بیا تعبیر پیدا کړي که بیا یو ځای په دې جهان شو سره. واقعیت ده کله چې یو ځای شي نو ډیرو لیکوالانو، شاعرانو، د ډیرو مشرانو خوبونه به بیا تعبیر پیدا کړي چې دا خبره واقعا رښتیا وه، داسې وشول. نو خدای دې دا خوبونه باورا صاحب زموږ او ستاسو د ټولو رښتیا کړي. انشاءالله دا به کیږي هم، ځکه چې دا د پښتنو حق ده. د باورا صاحب په شاعرۍ کې نه یوازې چې موږ د پښتو ژبې د یادوري کړي، او بل د دې سره سره د باورا صاحب په شاعرۍ کې بعضې پیغامونه د هم رسولی دي چې هغه هم جلا رنګ جلا معنا لري، چې دلته به موږ یو مینناک شعر شریک کړو. دی یو شعر کې وایي، خو له شعر اورولو نه به مخکې یوه لنډه شندمه واخلو. د دامې وخت راورسید، له دامې وروسته به بیا هم د باورا زماني صاحب په شاعرۍ باندې خبرې، تاسو را سره پاتې شئ. بیرته راځو، لنډه شندمه اخلو، را سره پاتې شئ. ښه لیدونکو، بیا هم ښه راغلی. له دمې وروسته خوشحاله اوسئ چې راسره یې او خپرونه اورئ او ګورئ. باورا صاحب دلته په یو شعر کې وایي، او د شعر عنوان یا سرلیک یې ګناه په نامه ده. ګناه وایي، څومره چې خطا کوم ګناه کوم، څومره چې خطا کوم ګناه کوم، ځان سره دوکا کوم جفا کوم، ستا د رحمتونو هیڅ حساب نشته، ستا د رحمتونو هیڅ حساب نشته، ځکه درته سوال زاری ژړا کوم. زړه مې ناقراره دی قرار غواړي، زړه مې ناقراره دی قرار غواړي، چرته دی سکون زه سودا کوم. ربه زه مجرم په ځان ظالم شومه، ربه زه مجرم په ځان ظالم شومه، هسې بیا ګیلې له تانه بیا کوم. څومره نعمتونه دي په ما کړي، څومره نعمتونه دي په ما کړي، کله به زه شکر ستا ادا کوم. څومره مې وعدې تا سره کړي دي، څومره مې وعدې تا سره کړي دي، کله په وعدو باندې وفا کوم. چرته باورا زړه په چا بایللی دی، چرته باورا زړه په چا بایللی دی، اوس د هغې ذکر په تنها کوم. او څومره چې خطا کوم ګناه کوم، ځان سره دوکا کوم جفا کوم. درنو، کله چې انسان یوه سهوه یوه خطا کوي، سبب د دې کیږي چې د ګناه مرتکب هم شي. او د خطا او ګناه کول دا د ځان سره یو شان ظلم ده. ډیر ښه ځای ته اشاره شوې په دې شعر کې. او د ځان سره ظلم یا د ځان سره جفا د یوې ګناه په واسطه د انسان هغه برخلیک خرابوي، آینده یې ورانوي. یعنی د ژوند د مسلمانۍ له نګاه نه که موږ ووایو د جهنم مرتکب ګرځي. بل ځای بیا داسې وایي چې ستا د رحمتونو هیڅ حساب نشته، ځکه درته سوال زاری ژړا کوم. درنو، د الله رحمتونه او د الله نعمتونه زیات دي، خو انسان باید ناشکري ونه کړي. ستا د رحمتونو هیڅ حساب نشته، ځکه درته سوال زاری ژړا کوم. که پناه وړو خو الله ته به یې وړو، که څه غواړو الله نه به یې غواړو، ځکه هر څه د الله سره شته. نو دلته خبره په دې کې ده درنو چې موږ
که سوال زاری کوو او که څه غواړو د الله نه باید وغواړو، ځکه الله پاک ته پناه وروړل دا په دې معنا ده چې د الله دربار لوی ده. نو دلته دینی مقدساتو ته اشاره شوې وه. بل ځای بیا وایي چې زړه مې ناقراره دی، قرار غواړي، چرته دی سکون زه یې سودا کوم. دلته شاعر ناقلاره دی، ناقراره دی، د سکون په لټه. دا باید درنو موږ ومانو، موږ صحت په پیسو نشو اخیستلی، موږ سکون په پیسو نشو اخیستلی، موږ ژوند په پیسو نشو اخیستلی، په دارایۍ مال نور به هر څه واخلي. نو دلته هم دی وایي چې زړه مې ناقراره دی، قرار غواړي، چرته دی سکون زه یې سودا کوم. سکون او آرام قیمت نه لري او نه پیدا کیږي، خو شاعر د خپلو الفاظو په بنیاد، د خپل فکر په بنیاد باندې دا خبره کوي چې دا امکان نه لري، ګني ما به سکون اخیستی و. بل ځای وایي چې ربه زه مجرم په ځان ظالم شومه، هسې بیا ګیلې له تا نه بیا کوم. کله وار درنو بعضې انسانان یوه ګناه وکړي، یوه خطا وکړي، په هغې باندې بیا سختي راشي، مشکلات راشي، خو بیا هم د ده ګیلې او د ده هغه سختې ورځې چې په ده راغلي دي بیا هم له الله نه ګیله کوي چې دا ورځ ولې په ما راغله یا دا مشکلو کې زه ولې ګیر شوم. اما د دې مرتکب د دې سختۍ لامل په خپله دی وي. نو دلته ده هم ویلي چې ربه زه مجرم په ځان ظالم شوم، هسې بیا ګیلې له تا نه بیا کوم. هغه قومونه، هغه ملتونه چې په خپله د ځان حالت بدل نه کړي، الله پاک حال نه بدلوي. نو دلته خبره همدا شوې ده چې کله کله وار انسانان یا خلک په خپل ځان ظالم شي. بل ځای بیا داسې وایي چې څومره نعمتونه دې په ما کړي، کله به زه شکر ستا ادا کوم. دې کې غټ پیغام ده. دې بیت کې درنو لاس، خپې، سترګې، عقل، ژبه، فکرونه، په ټوله کې که ووایو انسان ایجادېدل، د دنیا ته راتلل، په دې بڼې پیدا کول، دا لوی نعمت ته چې د دې اندامونو، د دې ژوند، د دې انسان د ښکلا قیمت نه پیدا کیږي. باید انسان ناشکري په ژوند کې ونه کړي، ناشکره نه شي. که نور ورسره هیڅ نشته چې صحت ولري، دا لوی نعمت ته. بل ځای داسې وایي چې څومره مې وعدې تا سره کړي دي، کله په وعدو باندې وفا کوم. دلته باورا صاحب د وعدې د پوره کولو خبره کړې ده چې د وعدې کول او بیا نه پوره کېدل، دا هم انسانان بې اعتباره کوي. نو دی هم وایي چې ما وعدې بار بار کړي رانه ماتې شوي دي، یعنی ځان یو شان ملامت ګڼي. بل ځای وایي چې او چرته باورا زړه په چا بایللی دی، اوس د هغې ذکر په تنها کوم. دلته نو باورا د زړه بایلل یادوي. نو مینه د شاعرانو په وجود کې شته او انسان باید د چا خبره مینه وکړي. هغه د مینې سرحدونه، قوانین، هر څه معلوم دي. او موږ کله کله وار درنو دا د مینې کلمه چې د چا نه پوښتنه کوو چې مینه دې کړې، نو پخپله یو شان په ځان کې هایجاني کیږو، یا مقابل لوري نه د پوښتنه ډېر داسې په ډار کوو. اما دا مینه که چیرې سړی په سمه توګه وپېژني، دا کومه خطا او ګناه نه ده، خو خپل چوکاټ لري. نو باورا دې ژوندی وي او مینه په زړه کې تلپاتې اوسه. مننه. په دې شعر کې هم ښکلې خبرې وي. بل شعر کې بیا باورا صاحب وایي چې نه به ځواني نه به بهار پاتې شي او نه به مسکا، نه به ژړا وي مدام، نه به دا ژوند نه انتظار پاتې شي. درنو دا مسکا او ژړا او همدغه شان د ژوند انتظار، دا په ژوند کې راټول دي دا شیان. کله موږ خاندو، خوشحاله یو، مجلس ګرم وي، ناست وو، میله وي، کیسه وي، او کله بیا د ژړا وخت وي، هر څه موجود وي، خوراکونه موجود وي، چکر موجود وي، پیسې وي. یعنی داسې یو وخت راشي، داسې یو حالت ته داخل شو چې د ژړا وخت وي. نو دا د ژوند برخې دي. او دا ژوند درنو کړاوونو ښایسته کړی، که چیرې په ژوره معنا فکر وکړو،
که ټول انسانان په یو شان ژوند ولري نو هغه به ژوند په ژوند کې حساب نشي. درد و غم او ژړا او ښکلا او همدغه شان خوراک او څښاک موټر حرکات د ملګرو مجلس لیکل لوستل ویل دا هر څه د انسان په ژوند کې دي همدې کړاوونو او مشکلاتو او همدغه شان خوښیو ژوند ښکلی کړی. که دا ژوند په یو مسیر روان شي نو ژوند به پیکه شي. بیا وایي چې تل د امید سره ژوندون تېروه په مایوسۍ به د هر کار پاتې شي. په دې کې بیا یوه جلا خبره ده. سمه ده چې ژوند به خلاص شي او سمه ده چې موږ به د دې دنیا نه ځو. په دې باندې باید یقین موږ ولرو او لرو یې هم. خو ناامیدي په ژوند کې نه ده پکار. که چیرې انسان ناامیده شو چې ولا پلاني هدف ته زه نه رسېږم یا زه نشم کولی یا دا امکان نه لري یا دا نه کیږي، هغه امید تمه پرېږدي، هم د الله نه او هم خپله ځان امیده کړي، هم خپله حرکت ونه کړي. نو د دې انسان ژوند په دنیا کې بې معنا شو. د دنیا چې دا د یوې معنا لپاره د یو مقصد لپاره پیدا شوی. او که چیرې دغه مقصد انسان ونه پېژانده نو دې دنیا کې عبث ژوند وکړه. نو دلته بورا صاحب همدا ویلي تل د امید سره ژوندون تېروه په مایوسۍ به د هر کار پاتې شي. چې مایوسه شي انسان خفه شي او مشکلات ورته پیدا شي په تشویش او فکر کې شي نو هر کار پاتې کیږي. معلومه خبره ده. او بیا وایي چې باورا په غم پسې سودا مه کوه نه به د غم په بند حصار پاتې شي. درنو د بېځایه وسوسې د بېځایه درد او غم او زړه خوړل په صفا کلمو به ووایو دا هم ښه نه ده. ځکه د انسان ژوند الله تغیروي، پرې امتحان هم راولي او پکې تغییر هم راولي. نو ډیر په غم کې ژوند تېرول یا ځان غمجن کول دا ښه نه ده. ځکه چې انسان بعضې کارونو ته تغییر نشي ورکولی، یعنې خپل ژوند ته تغییر نشي ورکولی، حالاتو ته تغییر نشي ورکولی. خو د الله نه به پکې خیر غواړي چې الله ما ته په دې کار کې چې زه کوم یو خیر راپېښ کړي. او بېځایه زړه خوړل ځینو مسایلو ته نو د چا خبره وایي بې وخته به زوړ شي نو وایي بېځایه اندېښنې مه کوه. ښه لیدونکو دلته بیا هم یوه لنډه شاندمه اخلو، له دمې وروسته بیا راځو. خپرونه روانه ده او د باورا زماني په شاعرۍ باندې خبرې کوو. را سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. خوشحاله اوسئ چې تر دې دمه را سره پاتې یئ او را سره پاتې هم شئ. څوک چې اوس تازه د خپرونې سره یو ځای شول دوی ته هم تازه سلامونه، او څوک چې له اوله را سره دي ترې مننه کوو. درنو زماني صاحب نظم کې هم کار کړی، ښایسته نظمونه یې لیکلي، په نظمونو کې ښایسته ښایسته کیسې کړي. چون د خپرونې وخت ډیر کم وي بعضې نظمونه چې ما سره را سره و ټول نه شریکېدل، نو د مثالونو په توګه په دې خپرونه کې د بعضو شاعرانو شعرونه زه وړاندې کوم چې هغه د دوی فکر یې یعنې مثال یې. نو دلته یو نظم ده چې وخت ته لیکل شوی ده، په دې کې هم بلا ښکلي پیغامونه او د وخت سره خبرې او د انسان ژوند ډیر ښه پکې راټول شوی ده. زه به یې دلته شریکم. وایي نظم د وخت لپاره یا عنوان یې ورکړی وخت. وایي ته کارغه یې که څښکه ته کارغه یې که څښکه رنګ دې تور دی فاصله ده. ته کارغه یې که څښکه رنګ دې تور دی فاصله ده. د نظر غلط فهمي ده څه ځنګل کې تیاره ده. یا زما عمر پرواز کړ لا خو ځوان یم دا دوکه ده. ته د خاخ په څوکه ناسته راته ګورې اندېښنه ده. دا چې یو بل ته موږ ګورو هر نظر یوه لحظه ده. ستا لید لور د ګناه پاک دی. ستا
لیدلور د ګناه پاک دی زما لید ته وسوسه ده ته په څانګه ښکلې غلې ته په څانګه ښکلې غلې نه هوس نه تلوسه ده په دې دنګو دنګو ونو په دې دنګو دنګو ونو ستا هم دلته باسره ده ته لا ناسته زه روان شوم ته لا ناسته زه روان شوم راته کړې چا ناره ده ځم ځنګل کې وهم لاره ځم ځنګل کې وهم لاره دغه لاره هم کږه ده کله ښکته کله پورته کله ښکته کله پورته د انسان برخلیک حصه ده کله ښکته کله پورته د انسان برخلیک حصه ده وخت تیریږي یاد شي پاتې وخت تیریږي یاد شي پاتې ځینو یاد کې تجربه ده زه به یمه یا به نه یم زه به یمه یا به نه یم څوک یې لولي عجیبه ده او چې یادیږي او نازیږي چې یادیږي او نازیږي دې ځوان کړې کارنامه ده او چې د وخت په اهمیت پوه و چې د وخت په اهمیت پوه و اوس ستاینې هم درنه ده چې د وخت په اهمیت پوه و اوس ستاینې هم درنه ده چې په زده کړو پسې ځغلي چې په زده کړو پسې ځغلي په سپوږمۍ یې ایښې پښه ده د پوهنې قدر کاندي د پوهنې قدر کاندي پرمختګ یې دبدبه ده غور فکر په کائناتو غور فکر په کائناتو د رازونو خزانه ده څو رازونه که څرګند شو دا د علم مرتبه ده که جینۍ یې که هلک یې که جینۍ یې که هلک یې زده کړه وکړه زده کړه ښه ده مصنوعي غوښې خرڅیږي مصنوعي غوښې خرڅیږي د ساینس دوره ده انسان لار مریخ ته وکړه انسان لار مریخ ته وکړه که هر څو لاره اوږده ده بې وزرو الوتنه بې وزرو الوتنه د انسان د سوچ میوه ده دا کشتۍ او الوتکه دا کشتۍ او الوتکه انساني علم سوژه ده تورتمونه یې رڼا کړه تورتمونه یې رڼا کړه د علمونو ثمره ده بیا که راشم ته به نه یې بیا که راشم ته به نه یې دا د ژوند یوه پروسه ده بیا محال چاته معلوم دی بیا محال چاته معلوم دی نامعلومه افسانه ده ځنګل ونو دی ځنګل ونو دی توفیر ته ځنګل ونو دی توپیر ته لنډه دنګه دا ښایسته ده د ژوندون عدلون بدل کې د ژوندون عدلون بدل کې د وختونو سلسله ده ستا زما له دې یادونو تا زما له دې یادونو اوس راپاتې دا کیسه ده ما لیکلې ده دا ځکه ما لیکلې ده دا ځکه دا لیکنه تاریخچه ده او
ټولې کړنې او خبرې دا زموږ عملنامه ده. کوي دلته کوي هلته، کوي دلته کوي هلته، د حساب یوه شمیره ده. په ګناه پسې ګناه کړي، په ګناه پسې ګناه کړي، خو توبو ته بهانه ده. په حلالو کې راحت دی، په حلالو کې راحت دی، خو حرامو کې مزه ده. ځینې کړنې ستا اختیار کې، ځینې کړنې ستا اختیار کې، آخرت کې نتیجه ده. څوک به سوځي په دوزخ کې، څوک به سوځي په دوزخ کې، چا جنت لوړه رتبه ده. د مرغانو به څه حال وي، د مرغانو به څه حال وي، ناثابته پدیده ده. دوی کې علم هغه نشته چې انسان پرې خلیفه ده. د آدم له ازمون وروسته، د آدم له ازمون وروسته، فرښتو کړې سجده ده. هر انسان دی یو ځانګړی، هر انسان دی یو ځانګړی، باورا دې کې فلسفه ده، باورا دې کې فلسفه ده. درنو په دې شعر کې هم یا په دې نظم کې هم ډیر واقعیتونه او ډیرو موضوعاتو ته اشاره شوې وه چې په دې کې به زه د ګوتو په شمار یو دوه بیته راواخلم چې وخت د خپرونې کم ده. څو رازونه که څرګند شو، دا د علم مرتبه ده. نو په دې یوه مصره کې موږ پوهیږو چې علم څومره ارزښت لري، همدومره کفایت کوي. او بل باورا زمانی صاحب د پښتو ادب لپاره لکه څنګه چې په پیژندګلوۍ کې یادوري وشوه، د بعضو کتابونو په چاپ کې څه خپله لیکنې چې د چاپ په بڼه دي او څه د مجلو د چاپ زمینه برابرول او پرې مصارف کول او ورته هلې ځلې کول. نو باورا صاحب واقعا چې د پښتو ژبې لپاره کار کړی ده او کار کوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي او په شعر کې هم هغه څه چې د خدمت په پار دي ذکر کړي دي او یادوي. نو شاعران د ځان لپاره نه دي او شاعران د ټولنې د انسانانو د خدمتونو په فکر کې دي او د ټولنې هرې موضوع ته په دقت ګوري. بل شعر کې داسې وایي چې وخت کم دا وایي: ژوند یا د خیال په افسانو کې، یا د خیال په افسانو کې د جهان رنگونه ګوري، یا د خیال په وزر ناستې د دنیا خوندونه ګوري. ته قطره دریاب کې واخلې، صرف د ژوند خوبونه ګوري، او دغه ژوند یوه قطره ده، ته د دې رازونه ګوري. لږ خو فکر په دې وکړه، لږ خو فکر په دې وکړه، دا د چا قبرونه ګوري. باورا ستا هم دغه ځای دی، باورا ستا هم دغه ځای دی، ته د دې یادونه ګوري. درانو څومره لوړ حقیقت. ژوند همداسې ده لکه باورا صاحب چې ویلي دي. کله وار موږ د نورو په شناختو باندې تاریخونه ګورو یا د بل چا قبرونو ته فکر کوو چې دا خلک مړه شوي دي او وفات شوي دي، دې دنیا کې نشته. نو د نورو یادونه لیدل ده هم ورسره یادول پکار دی چې زه هم نه یم، که اوس شته یم، دا یو خیال یو خوب ده. او بله خبره دا ده چې دغه ژوند لکه ده چې ویلي چې ته قطره د دریاب کې واخلې، صرف د ژوند خوبونه ګوري. دا ژوند رښتیا سره مثال دی یو قطره په دریاب کې، یو څاڅکی د اوبو په دریاب کې. دا ژوند همداسې ده. او بیا هم موږ د ژوند خوبونه ګورو چې ژوندی یم او لا ځوان یم، لا وخت شته، چې دا هغه غولونکي کلمې دي چې انسان د پرمختګ نه
پاتې کوي. نو په کار دا ده چې موږ په ژوند کې د ژوند نه ګټه واخلو، نورو ته مو باید خیر ورسیږي. نو په دې شعر کې هم نورې ډېرې خبرې وي چې وخت کم ده. ما ویل چې خپرونه به رالنډه کړو، پای شیبو ته را رسیږي. دلته یو بل شعر کې داسې وایي چې ځوان بوډا وایي هلته کړي ځواني ګډه، هلته کړي ځواني ګډه، دلته د بوډا ژړه، او هلته ټول خمار خمار او دلته د ژړا دوا، او هلته دا مستی د ژوند، دلته مایوسی سزا، هلته رنګینه ژوندون، دلته د مستی فنا، او ستا ځواني ګناه ګناه، ستا پیری دعا دعا، او هلته د شهوت لمبې، دلته د سره هوا، هلته ولولې د ژوند، دلته ځنکدن د چا اوس چې دا ځواني لري نه لري بقا بورا. ډېر ښکلی. نو دلته یو بل چې ښایسته شعر ده چې په دې کې هم مینه خوره شوې، مینه شیندل شوې ده، او انسان ښکلی ده او د انسان په وجود کې باید مینه وي. وایي چې می نظر په یو نظر کې بند شو، چې می نظر په یو نظر کې بند شو، داسې می زړه په یو بشر کې بند شو، چې می نظر په یو نظر کې بند شو، داسې می زړه په یو بشر کې بند شو، ای د آزاد نظر آزاد پروازه، څنګه وزر دی په سفر کې بند شو، اوس می نظر په نورو لارو نه ځي، اوس می نظر په نورو لارو نه ځي، چې می نظر په یو ټکر کې بند شو، چې می نظر په هر لور ښکار کولو، څنګه د عشق په یو چکر کې بند شو، دا کوم نظر داسې اسیر کړو باورا، د غاړې هار شو په نظر کې بند شو. نو درنو د انسان نظر ښکلا ته، ځکه الله پاک انسان ډېر ښکلی پیدا کړی ده، او د انسان ښکلا د بل انسان په زړه کې ځای پیدا کولی شي. نو باورا صاحب هم د یو چا د غاړې هار ځان ګڼي او ځان یې ګڼلی ده. نو باورا صاحب په شاعرۍ کې مینه هم لکه ما چې وویل خوره ده، ځای لري. وخت هم د خپرونې درنو پای ته رسیدونکی ده. له تاسو ټولو ورونو او خویندو نه مننه. شاعري د باورا صاحب زیاته وه، نو ما هغه مثالونه یې راواخیستل. ټوله شاعري نه ځای ده د ټولو شاعرانو، ځکه وخت د خپرونې کم وي. نو دغه وه د دې اونۍ ادبي رنګونه خپرونه چې ما سهارګل سحر د عمر باورا زماني په شاعرۍ باندې درته راجوړه کړې وه. بیا هم د کمی زیاتي ډیره بخښنه غواړو. د باورا زماني صاحب شعري ټولګې چې ما انعامې واخیستې هغه در سره ولولئ، او راتلونکي نوې لیکنې هم را روانې دي، د کتابونو چاپ هم را روان ده چې په پیژندګلوۍ کې ذکر شه، هغه به هم د ستاسو لاسونو ته انشاءالله رسیږي. نو په همدې ځای ما ته اجازه راکړئ، تاسو په بخون کې خدای سپارم. خوښ ژوند ولرئ.